د امن باده لږ راوالوځه، تنګ شو له فساده لږ راوالوځه. ما درته زولۍ د سوال نیولې ده، نوره خوښه ستا ده لږ راوالوځه. د صابر شینواري صاحب په دې شعرونو باندې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. ستاسو ادبي ملګری اسلم شیرزی یم. پروګرام دی د کوهاټ مازدیګر. د کوهاټ مازدیګر کې را سره نن یو دروند شخصیت چې تاسو به یې پیژنئ، ډاکټر صابر شینواري صاحب را سره موجوده دی. غواړو چې له ده نه هم یو څو خواږه خواږه شعرونه او د دې کرونا وایرس په باره کې یو غزل لیکلی دی، دا هم ترې ریکارډ کړو. نو صابر صاحب په پروګرام کوهاټ مازدیګر کې درته هرکلی او ډېره مینه. مننه دي تاسو اسلم صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن کوم دور دی، زما نوم ټول نه مخکې غزار ته د خپل تاسو تعارف وکړو. زما تعلق د کوهاټ ځنګل خیل کلي سره دی او دلته یو وړوکی شانې کلینیک هم کوم او د موجوده د خپل فیلډ مطابق چې د نن سبا د کرونا کوم وایرس افغاني څه چې حقیقت باندې بلکې موږ حقیقت ګڼو د کیسې، نو د حالاتو مطابق چې څه تیریږي په نړۍ کې په خلکو باندې، البته خلکو مخکې خو ورته داسې خاص هغه نه ورکولو، ځکه خلکو زیات دا د افغانو یا د دروغو بعضې هغه ورکولي، خو چونکې دا افغان نه بلکې یو حقیقت دی چې څه شوي دي او یا څه کېږي دې نه بعد. نو څو ورځې وړاندې ما دا کوم شعر هغه کړی و، نو ما په کوهاټ قبلي باغ کې چې زموږ کومه لویه مشاعره وه، څو ورځې وړاندې محمود ایاز صاحب هم راغلي وو د کوټې نه، داسې ډېر ملګري راغلي وو، ډېر شاعران وو په هغه غونډه کې هم چې ډېره لویه غونډه وه باچا خان لایبرري کوهاټ کې، هغې کې هم ما دا شعر هلته ویلی و، دا نظم غزل نما نظم دی. نو دا تاسو فرمایش وکړو او تاسو راغلی او د هغې په باره کې تاسو ما نه غوښتنه وکړه، نو انشاءالله زه پوره کوشش کوم چې په کوم انداز کې بس منتظر و ډاکټر صاحب، زموږ مینوالو ته هم منتظر دي او تا ګوري لګیا دي په سکرین باندې. مننه دي. نو زما چې کوم د شعر عنوان دی ارشاد، د دې عنوان دی زما کرکه وشي، د وایرس په حق باندې دی، کرونا وایرس په حق باندې. وایي ځمکه چې سوځي د هوا نه زما کرکه وشي، ځمکه چې سوځي د هوا نه زما کرکه وشي، اسمان چې اوري د برېښنا نه زما کرکه وشي، ځمکه چې سوځي د هوا نه زما کرکه وشي، اسمان چې اوري د برېښنا نه زما کرکه وشي، هر یو افت خود الله طرفه هم منما، هر یو افت خود الله طرفه هم منما، کرونا خور شو د وبا نه زما کرکه وشي، هر یو افت خود الله طرفه هم منما، کرونا خور شو د وبا نه زما کرکه وشي، هر یو دښمن خو بل دښمن ته وسیله جوړوي، هر یو دښمن خو بل دښمن ته وسیله جوړوي، انټیلیجنس وایروس بلا نه زما کرکه وشي، انټیلیجنس بلا، هر یو دښمن خو بل دښمن ته وسیله جوړوي، انټیلیجنس وایروس بلا نه زما کرکه وشي، د ډېر مرګونو آفتونو شمیر شمیرلی نشم، د ډېر مرګونو آفتونو شمیر شمیرلی نشم، د لپو لپو د خیرا نه زما کرکه وشي، د ډېر مرګونو آفتونو شمیر شمیرلی نشم، د لپو لپو د خیرا نه زما کرکه وشي، د خپل قسمت صدقه زه ترېنه جولی کې غواړم، د خپل قسمت صدقه زه ترېنه جولی کې غواړم، د خپل قسمت صدقه زه ترېنه جولی کې غواړم، د بل په جرم کې سزا نه زما کرکه وشي، د خپل قسمت صدقه زه ترېنه جولی کې غواړم، د بل په جرم کې سزا نه زما کرکه وشي، په لومړي ځل خو د کعبې بندش حیرانه کړمه، په لومړي ځل خو د کعبې بندش حیرانه کړمه، په لومړي ځل خو د کعبې بندش حیرانه کړمه، ګورم قیامت ته د دعا نه زما کرکه وشي، ډېر ښه، دا هم بیا ووایه، په لومړي ځل خو د کعبې بندش حیرانه کړمه، ګورم قیامت ته د دعا نه زما کرکه وشي،
او یو کال خو وړاندې په دې ورځ هلته ورغلی وم یو کال خو وړاندې په دې ورځ هلته ورغلی وم هلته شفا وه ولې شفا نه زما کرکه وشي وا ډېر ښه دی دا بیا ووایه یو کال خو وړاندې په دې ورځ هلته ورغلی وم هلته شفا وه ولې شفا نه زما کرکه وشي او بل ته چې کنده راسپړې خپله به هم پرېوځي بل ته چې کنده راسپړې خپله به هم پرېوځي د امریکا طالب امضا نه زما کرکه وشي وا ډېر ښه دی بیا ووایه بل ته چې کنده راسپړې خپله به هم پرېوځي د امریکا طالب امضا نه زما کرکه وشي او جنگ جهانی کې انسانیت جنازه ختمه شي بیا جنگ جهانی کې انسانیت جنازه ختمه شي بیا ژړا ژړا کې د خندا نه زما کرکه وشي حد دی حد جنگ جهانی کې انسانیت جنازه ختم شي بیا ژړا ژړا کې د خندا نه زما کرکه وشي او اخر به وچوي ای زړګیا که پخلا مې نه کړې اخر به وچوي ای زړګیا که پخلا مې نه کړې او په خپل وجود کې د حیا نه زما کرکه وشي او افواګانې بې تصدیقه پرې خپرېږي افواګانې بې تصدیقه پرې خپرېږي د دې دور د میډیا نه زما کرکه وشي افواګانې بې تصدیقه پرې خپرېږي د دې دور د میډیا نه زما کرکه وشي او منم شاعره شاعري د څه پیتوه خو نه ده شاعري د څه پیتوه خو نه ده ډېر څه روا او ناروا نه زما کرکه وشي مقتده صاحبه صابره ګوره لر او بر کرخه دې نه منله لر او بر کرخه دې نه منله اوس ډېر ملکونو د فضا نه زما کرکه وشي صابره ګوره لر او بر کرخه دې نه منله اوس ډېر ملکونو د فضا نه زما کرکه وشي او ځمکه چې سوځي د هوا نه زما کرکه وشي او اسمان چې اوري د برېښنا نه زما کرکه وشي یو یې مننه دي توجه نه دي ډېره مننه خوشحال اوسئ ډاکټر صاحب دا و ډاکټر صاحب شینواري صاحب صابر شینواری چې ماشاءالله په د کرونا وایرس په باره کې یو غزل هم لیکلی نو غوښتل مې چې ترې ریکارډ وکړو د ډېرو ملګرو په غوښتنې سره حقیقتاً ډېر ښه شعر لیکي او په زه خپله هم دا غواړم انشاءالله وخت لرونکي د کتاب مخکتنه به هم کوو او انشاءالله غواړو نو د بلې مرکې پورې پر الله سپارم د خدای په امان خپل ورور ته اجازت ورکوي مخ ته مخه